بلخ کې د اختر له رانږدې کېدو سره د کانګو ناروغۍ د خپرېدو خطر زیات شوی دی. هغه څه چې روغتیایي مسؤلین یې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي کمپاینونو په پیل سره د کنټرول هڅه کوي. د بلخ عامې روغتیا ریاست یاد ولایت کې د کانګو ناروغۍ د مخنیوي په موخه یو ورځنی د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. مسؤلین وایي د اختر په ورځو کې د قربانیو د زیاتېدو له امله د کانګو ناروغۍ د خپرېدو خطر هم لوړیږي او هڅه کوي ترڅو خلکو ته د وقایوي تدابیرو په اړه لازم معلومات ورسوي. که تب کانگو یا تب کریمه کانگو یک مرض ویروسی شدیداً ساری است که از انسان به حیوان، از انسان به انسان و از حیوان به انسان سرایت میکنه. بنان به همون خاطر در ایام عید شیوعی از این مرض زیادتر می باشه. ریاست صحت عامه بلخ به خاطر بلند بردن سطح آگاهی جامعه و مردم امروز یک کمپاین آگاهی دهی وسیع را در سطح تمام نواحی شهر و همچنین در ولسوالی های ما در اونجا برگزار کرده راه اندازی انجام بودن که تا ما بتانیم با این کمپاین خود با توزیع بروشرها، بنرها سطح آگاهی مردم را بلند ببریم. د معلوماتو له مخې کانګو یوه خطرناکه ساري ناروغي ده چې ډیری وخت له حیواناتو انسانانو ته انتقالیږي. روغتیایي کارکوونکي له خلکو غواړي چې د قربانۍ د حلالولو او غوښې د پرې کولو پر مهال دې له دستکشو، ماسک او نورو محافظتي وسایلو څخه کار واخلي. بلخوا د مزار شریف یو شمېر اوسیدونکي وایي د عامه پوهاوي دغه ډول کمپاینونه د خلکو د ژوند ژغورلو لپاره مهم دي او باید دوام ومومي. ما خیلی خوش هستیم به خاطر از اینکه عید قربان پیش روی است. مردم آگاه نیست. همین آگاهی که در آن میندازن به خاطر اینمی که مردم آگاه شود و چی کنن خود از مرض کانگو جلوگیری کنند. والا بسیار خوشحال هستیم از اینکه ما شما یک ذره آگاهی برای ما میتین. حالا بیادر باید مردم یک ذره مراقبت باشه، این مرض جدی بگیره، یک ذره وری دیگه به خاطر که یک مرضی است که مرضی اثر دهنده برای کلگی تاثیرات داره، باید یک ذره احتیاط شود. په ورته وخت کې د بلخ عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي تیر کال په دغه ولایت کې 180 کسان په کانګو ناروغۍ اخته شوي وو چې له ډلې شاوخوا 30 تنو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی و. بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ د بلخ ولایت عامې روغتیا ریاست د کانګو ناروغۍ د مخنیوي په اړه عامه پوهاوی یا هم کمپاین ترسره کړ. دغه کمپاین چې د بلخ ولایت په 12 ناحیو همداراز د بلخ او شلګر ولسوالۍ کې هم ترسره کیږي. نو دغه د لوی اختر د رسیدو په مناسبت چې یا هم هیوادوال قرباني کوي یا مالونه ذبح کوي، نو دوی لپاره خورا مهم دی. نو د دې ناروغۍ څخه چې دا انسان وژونکې ناروغي ده، تیر کال موږ سره په روغتون کې 180 کسان بستر شوي وو چې سږ کال هم دغه د کال په 2 میاشتو کې موږ سره 34 تنه هیوادوال ناروغان دلته بستر شوي دي چې له بده مرغه له دوی څخه 15 تنو هیوادوالو خپل ژوند له لاسه ورکړی. نو له ټولو هیوادوالو مو ته هیله ده چې دوی د مالونو په ذبح کولو کې یا هم د څارویو سره نزدېکت کوي، هلته خپل اصول مراعات کړل شي. ډاکټران وایي تبه، د بدن درد، ستړیا او وینه بهیدنه د کانګو ناروغۍ مهمې نښې دي او که پر وخت درملنه ونه شي د ناروغ د مړینې لامل کیدای شي. دغه راز روغتیایي مسؤلین له خلکو غواړي چې د یادو نښو د څرګندېدو په صورت کې د ژر تر ژره روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وکړي. ثابت خان انځور، د البرز نشراتي څانګه، مزار شریف.